یعنی کله چې یو عالم او داسې یو شخصیت د افغانستان د بېطرفه علماوو د سولې کاروان ته پاکستاني ملیشو کوټې ته د تګ اجازه ورنکړه. دوی په کندهار کې د یوې اعتراضیه ناستې پرمهال وویل چې غوښتل د کندهار سپین بولدک لارې د کوټې شورا ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له نظامي کمېسیون سره د خپل سفر هدف او معلومات شریک کړي، خو پاکستاني ملیشو اجازه نه ده ورکړې او د طالبانو له لوري هم کوم ځواب نه دی موندلی. د دغه کاروان غړي چې 2 ورځې وړاندې له کابله کندهار ته راغلي تللي وو څو د طالبانو په اجازه د کوټې او پېښور شورا له رهبرۍ سره وګوري. په کندهار کې دغه دیني عالمان وایي هڅه کوي د طالبانو د کوټې شورا له غړو سره وویني، خو تر اوسه لا نه دي توانېدلي. د دغه کاروان شاوخوا 30 غړي چې کندهار ته تللي وایي 13 ورځې د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د نظامي کمېسیون یو شمېر غړو سره هم کتلي او طالبانو له دوی څخه پلټنې هم کړي، خو ستونزه یې نه ده ورته ایجاد کړې. موږ د هغې د طرف نه تر اوسه پورې داسې څه نه دي اورېدلي، خو په لاره کې بعضې دوستانو هغې راوتي وو، ویې کتل، پوښتنې زموږ نه وکړلې په تخته پل ولسوالۍ کې چې هغه البته د نظامي کمېسیون بعضې اعضا وو او زمونږ دغه حالت یې مو کتلو، زمونږ د ملګرو سره خبرې مو کړلې او حتی د بعضې دوستانو تذکیرې هم وکتلې. یاد دیني عالمان وایي 13 ورځ د ډیورنډ پر کرښه پاکستاني ملیشو اجازه ورنکړه چې د کوټې شورا له غړو سره مجلس وکړي. د یاد کاروان غړی مفتي محمد بلال سفیر وایي چې د سولې ټینګښت لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او کله هم چې د هغې د طرف نه په هر ځای کې چې وي، که هغه په پېښور کې وي، که په کوټه کې وي، که په اصفهان کې وي او که په هر ځای کې وي په داخل د افغانستان کې، او یا هم موږ ته امکانات برابر شي د قطر رسمي کوم دفتر چې د هلته د تلو زمینه برابر شي، یعنی هر ځای ته چې وي موږ د افغانستان بېطرفه علما یو، د چا سره هم کار نشته دی، په چا باندې ملامته نه اچو، څوک نه ملامتو، چې په هر ځای کې موږ ته یو شین چراغ معلوم شي انشاءالله الرحمن چې هلته دا ټول علما تیار دي چې ورشي. هیڅ شی هین تر د هغې پورې موږ د بارډر اف سپین بولدکه پورې لاړو، اول ته د خپل کوشش وکړه، د هغې نه اپله موږ اوښتلو، خو چا اجازه رانه کړو. د دغې ډلې په خبره له دغه حرکت څخه هدف د اوربند راوستل او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابرول دي. د یاد کاروان بل غړی ګل احمد صدیقي وایي چې اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو ترسره کول د اوسني وضعیت یوازینۍ حل لاره ده. زمانی که در یک کشور امنیت و صلح نباشه، مدارس ترقی نمیکنه، دین ترقی نمیکنه، اقتصاد ما ترقی نمیکنه، کشور ما ترقی نمیکنه، همش در حالت بدبختی و به قهقرا کشیده میشه. بنابراین ما 75 و بالاتر از هم اطمینان داریم انشالله، توکل بر رب العالمین، تا در هر دو طرف درگیر که طالب و نظام است باردوشان صدا بکنیم که به خاطر الله دیگه توده کردن خون مسلمان ایره باید بس بکنن، با هم دست بتن. د افغانستان د بېطرفه علماوو د سولې کاروان له ښکېلو غاړو د سولې په خبرو کې د نرمښت ښودلو هیله لري او غوښتنه کوي چې د سولې له پروسې څخه د سولې پروژه نه جوړوي.